دا د خوست تڼیو ولسوالۍ اړوند غوښې په نوم سیمه کې د بادامو 100 زره کېنول شوي نیالګي دي. لومړی ځل دی چې په خوست کې په دومره ډېره اندازه د بادامو نیالګي کېنول کیږي. باغداران وایي 15 کاله کېږي چې یاد نیالګي کېنولي دي. دوی وایي سږ کال یې ښه حاصل نیولی او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د درملو او کیمیاوي سرو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. تقریبا دغه ځکه 100 زره نیالګي دي د بادامو چې دا کېنول شوي دي او سخت کلي حاصلات لږ ښه دي. دا خلک هغه بدونه په ورتل کنه دینه باندې ران خو خو دینه مخکې به څه نه وی کړي. خو دا کله دا مرض پیدا کی د اینو من مرض چې د غپونی او پرغخته شي د سپګي ورته وایي دا پیدا کی دا بیا دوی ورته راوړي دوی چې ورکی او شدا بیا له گزاره کوي. دلته دوی مختلف دوی دي داسې میګلوس نه وته رسیږي نه کمزوري شي پیسې د واجنه. د خو تقریبا 15 کاله کېږي چې کېنولیم دي د نیالګي سږ ان شاء الله خوشوي د حاصلات شته. نور خلک هم هڅه کړې ده چې د نیالګي کېنوي د بادامو. مرضینه ښوونه ډېر لري دا پوڼې وپرغړلی شي. دولت نه دا غوښتنه ده چې میک سره کمک وکړي د دویۍ کې دویۍ جګه دو میک دومره واس نه لري چې دا دویۍ ورته واخلو. بلخوا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین بیا دوی ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په پلان کې لري ترڅو تر ټولو لومړی د ابیارۍ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په خوست کې بشمیره مختلف النوع د میوجاتو باغونه جوړ شوي دي چې په دې کې بادام، املوک، زردالو، الوچې، شفتالو او ستروس یعنی مالټې هم شامل دي. موږ د امراضو په برخه کې مجهز او عصري لابراتوار لرو. نو دوی کولای شي چې د دوی د امراضو هغه سیمپل چې د دوی په بوټو کې پیدا کېږي په وخت سره موږ ته مراجعه وکړي. نو موږ هغه دلته د لابراتوار لاندې نسو معاینه کوو یې نو هغې مطابق دوی ته موږ نسخه لیکو یا دوا ورته ورکوو. خوست کې یو شمېر وچه میوه پلورونکي بیا د دغه اقدام هرکلی کوي او زیاتوي په دې سره به نه یوازې دا چې دوی ته اساني رامنځته شي بلکې د وچې میوې په خاص ډول د بادامو په نرخونو کې به کموالی هم راولي. د موږ دکانداران اکثره وخت د غزنی او د زابل د کابل دغه جنه چې مالونه راوړو ګرچې هغه ویم وطني بادام خو ولې په تله کې په کریا کې موږ ته جګ راځي که چیرې په آینده وخت کې په تڼیو کې یا په بل ولسوالۍ کې بادام ښه وکرل شي او ښه عواید ولري یو به موږ تاسو ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي بل به په بیه کې ټیټوالی راشي. چې د نورو ولایتو یا د خارج نه راځي کریا کې متفاوت دی په هغه کې متفاوت راځي کیفیت هم انشاءالله د وطني بادام د خارج نه روغ دی انشاءالله چې هر شی ورسره ښه کېږي بیه هم ورسره ښه کېږي مال بازار ورسره ښه کېږي نو چې خدای دې وکړي چې زر تر زره حاصلات بازار ته راوځي چې خارج ته هم باید صادر شي. ګوښه په افغانستان خوست یا خوست نه کېږي د نورو ولایتو ته هم باید صادر شي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم خوست کې د بادامو نیالګي کېنول شوي وو خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه د بادامو باغونه جوړیږي چې د نیالګیو شمېر یې تر 100 زرو رسیږي. احسان الله باور، امید راډیو، خوست.